په هلمند کې د میتای فدراسیون خپل نمایشات نندارې ته وړاندې کړي دي. د دغه نمایشاتو په لړ کې د هلمند یو ورزشکار ذبیح الله د دې ولایت په کچه د ورزش په برخه کې ریکارډ جوړ کړ، هغه چې زرګونه هلمندي وګړي نندارې ته راټول سوي دي. یاد ورزشکار د خپلو غاښونو په واسطه یو مسافر ډوله 500 اتیا موټر د 100 متر په شاوخوا کش کړی او د دې ترڅنګ یې 2 کرینګ مازدا ډوله موټر له حرکته کابو کړي او کنټرول کړي دي چې د زرګونو خلکو پام یې ځان ته راړولی دی. ما د خو د ټولو خوښۍ ځای دغه چې زه په داسې ټولنه کې ژوند کوم چې هغه ماشاءالله ټول نشه ملاتړي دي، تشویق سره کوي، نو زیات ورته خوشحاله یم. انشاءالله که د خدای پاک رضا وه داسې تاسې تشویق همکار راسره یاست، د آینده وخت لپاره مې بیخي د هېوادو په سطح باندې زما داسې ریکارډو د خیر وخت لپاره نیت دی چې زه د خپلو زور ټیلران ته او یا سدوسیې ته واړوم، نو پر آینده کې مې داسې پلان دی چې مکمل یواندو پرنټس په چلنج سره زه د هغو سره کار وکړم. بلخوا بیا ننداره کوونکی حکمت الله وایي دا نمایشات حیرانونکي دي او د دې ولایت لپاره د ورزش په برخه کې یو لوی ویاړ دی. هغه وایي مسؤلین دې لا هم هڅې وکړي چې هلمندي ورزشکاران سپورټ کړي. ډېر خوند یې وکړی دا چې موږ په دې باندې ویاړو چې زموږ هلمند هم د نورو ولایتو سره په سیالۍ کې رالی او داسې یو پروګرامونه جوړي چې هغه دا نړۍ ته وښیي چې هلمند هم د یو نورو ولایتو په څېر ولایت. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د ورزش امیرت پنیا او مسلکي مدیر وحید الله اکبري وایي دوی د ورزش په بېلابېلو برخو کې ورزشکارانو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي او لا هم هڅه کوي چې دې برخې ته کار وکړي. میتای فدراسیون مسئول د ذبیح الله ځواک لخوا څخه یوه اراده 580 موټر د خوله په ذریعه باندې 100 متره کشول و او 2 اراده کرینګ مازدا ډوله موټران و چې د لاسونو د موټو په زور کنټرول او د موټر ځغلونې فدراسیون مسئول قدرت الله استاد د موټرګاټانو رنګارنګ نمایشات ترسره کړله چې په هغه کې د موټرګاټانو سپیټو، د موټرګاټانو پرشتو او د موټرګاټانو د مخ پورته کولو نمایشات و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د تعلیمي برخې ترڅنګ ورزش ته هم د پام وړ هڅې ترسره شوي دي.